زما په الله قسم یې کوم بل شي دغه مې مشر اولاد دی چې زه سهار وځم دا ما ته کاکا غوښه راوړه چې زه غرمه راشم دا ما ته کاکا ته غوښه راوړي چې ډوډۍ راکړه کاکا چې خورو ما چې بس د خدای قسم یې ته ناره والا د زرو روپیو د ما 50 کسان ټول 50 کسان کې ما ته یې زر ټیږي زه په دا خبر نه وایي چې الله وایي چې څوک ځان په خپله مړ کړي بټ په قیامت راژوندی کړي زما په ذات خدای قسم ما به هم خپل چان ختم کړی وای هم به مې خپل ځان ختم کړی په ذات الله مې قسم درته واخیست چې پرېدره راسم ژاړه ما په الله قسم وایي په ذات ځان یې شمول و شتمنو خلکو ته زما اول خواست دی چې الله دپاره یې وکړي سبا زموږ ګناه ستی په غاړه ده که موږ ځانونه ووژنل که موږ بچیان اولادونه مړه کړو که موږ کورونه خراب خپل که مې ځانونه خپل ختم کړو که مې لوی لارې ونیوې که مې خلکو ته لاس واچوئ بیا به موږ نه حکومت راځي بیا به موږ ته نه شتمن خلک دا وایي سبا دغه ماشومه سبا په روډ کې هر رخشې والا ته ودرېږي ماما له سی راکړه ماما له سی راکړه فکر ذکر کړي هغه بیا ته ښه خوند درکوي که یا خدای ناخسته دغه اجر اولاد د خپل اولاد خدای ناخسته خرڅ کړي هغه بیا ښه خوند درکوي که دی پر خپل کور پر بچیانو پر ځان یو ټکی لکه خدای ناخسته که بیا هغه ښه خوند درکوي پر هغه باندې خو نو باره میډیا والا او فیسبوک والا او دا شو پیس خلک دا خو نو بر دورګور د ښه سټیکران ښه ژړاوي اخ چمنه دا او هغه نو بیا تی ټول کولی شي مګر نن په دا سخت کې په ما باندې ډرې وي وای دا نیونې سوي دي دا اواز پورته کړي د دوت کاروبار دی یاره تو قرآن دغه ماشومې اک به زه څنګه وخورم پوښتنه کوو د دوی ژوند څنګه دی دوی څه ته اړتیا لري او راتلونکي ته کوم خیال دی سی څخه یې وایي لږ چې ویډیو مخته نشر کړي د دغه حاجي خبرې واورئ ښه په غور سره خبرې واورئ او بیا دغه خپل ګریوان کې وګورئ چې آیا ستا په وس کې دا سته چې دا حاجي د دوی بچیان ژوند وژغوري د یو بل غریب آواز واورئ د سره کومک مرسته وکړي که سته نو ولې نه کوې که چیرې بیا بل ځان سره وس توفیق یې نه لري ویډیو چې که ته یې خوښې خو ویډیو مخته نشر کړه چې د هغه آواز سره بل شتمنه پرې ورسېږي دا خلک کومک وکړي وخت مو نه اخلمه حاجي بابا جوړ په خیر ته وایه تقریبا 2 میاشتې کېږي د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه هم بنده ده غربت زیات شوی دی تا ماته مخصن هم ټلفونان راوکړل نن څویمه در راکوې خو زه ځان یو په بله نه کومه دا خو موږ مجبوري ده دغه نه موږ سره خلک دونه کومک نه کېږي لکه څونه چې خلک دي په دې یو خدای ښه رسېږي نو خو بیا تا راته تل راز زموږ کورنۍ در ښکاره کړه زما سرور ویډیو وکړه بله څه مخې وکړه نو ستا خپل حال که راته ووایه څه مجبوري لرې څنګه ژوند دی ستا رتوا صاحب ستا ډېره شکریا ادا کوم چې په دونه تنګ دستي په حالات کې ته ماله راغلې او زما پر حال باندې دې پوښتنه وکړه ستا الله جل جلاله هر ارمان په زړه کې هغه د الله پاک رتوا صاحب دغه مې حال دا خویندې دوې خویندې دا سړی د کرایې دی کاري تاولانه میږي په جزۍ دا سړی د هغه دی ورور زه به یې ورسره راوغواړم په زره نیم زر روپۍ کرایه یې راکړی ما 2 اپریشنه کړي دي یوې مزدورۍ د خولۍ په والا بله که یم والا بله غټ قسم ده یا مې کړې ده د اعصابو ناجوړه یم نه ګولۍ سهار زه چای وخورم نه ګولۍ خورم نه ګولۍ چې ماخستن پرېوځم زه یې وخورم زه به ازما شیان د پرېوتو ترتیب د بېادبي ده خو بیا هم زه به یو چا ته ښکاره کړم چې زه په دونه کم حالات کې یم او پاتې د کور د بال د بچ خبره وروره دا خویندې په دا 3 خویندې کې وګوره هغه د ور ځای هم پکښې دی ویې ګوره وروره که دې یو ملټ شی کې را پیدا کړي وروره چې تی ویل زه پر هغه لاړځم زه بیا بېننګه مې زما بیا بېننګه نشته زه وروره شتمن خلک واکداره خلک فعاله خلکو ته خواست کوم چې وروره د غریبان سره مرسته وکړي چې وکوي د غریبانو ته یې ورکړي د الله د رضا دپاره یې ورکړي او زه دغه یم وروره زما چې په ذات خدای قسم یم چې سهار وځم دغه مې مشر اولاد دی دغه مې مشر اولاد دی زما چې په ذات خدای قسم یم تناره والا پوروړی قرضداره یم د تناره والا نور زه تاسو څه ووایم سوچ دماغ مې کار نه پر کوي کار څه وکړم حاجي دا خو غربت خو زیات دی ستا کم مال دی قسم په خدای که موږ والله بالله هر ماخستن چې هر ټلیفون راځي زړه مې درزېږي چې هر ټلیفون راځي ژوند پر تی تېرېږي خو دا کم سختې دا پر تی روان دي زړونه زموږ درد ورسره کوي په والله پر ما باندې پر کورنۍ باندې مې چې زه کم هغه ما خدای ښه سره خبر یم نو ستا کم فکر دی ته په راتلونکي کم فکر لرې ته په دغه نیم صورت یې په نیم بدن یې ته په راتلونکي کم سوچ لرې آیا ته ګس یو فکر دی ولې دی دغه در کوم وخت پورې د غربت به
ما خو فکر دا ملتپال صاحب ما دا فکر وهلی ما نور هیڅ وس مې نه رسېږي ما نور په دنیا هیڅ وس نه رسېږي ما دغه یوه کاپي ده زه به یې ورته د ښکاره کړم چې د څو انسانانو کورونه پر ما باندې زما په دغه ګزاره ده زما په والله بالله که پر ګرده دنیا د بل شي ګزاره ده د دغه ځای څه ورنشېدا دی ملتپال صاحب ته یې پخپله ووینه ملتپال صاحب ته یې ووینه زما په دغه ګزاره ده د دا چې دغه چې دا چې زه یې لیکم خیر دغه دا به بیا په ویډیو کې موږ ورښکاره کړو دا زما دا په پور ګزاره ده د پرون نه وړمه ورځ شه زه په خلکو پسې څه ویم 15 کسان ته ما پرون چې اخري کور ته راکړم 15 کسان ته ما وویل زما آینده سوچ به دا زړه مې دا غواړي دا زړه مې اوس دا وایي آینده ناس ما به څنګه سوچ زه به څه وکړم آینده ناس لپاره به زه وکړم څه زما پر دغه الماژېر سپین زما سر سپین دی زه څه وکړم څه زما پر هر باندې روڼا واچوه زما زه وایي ګولي به زه اوس تاسو ښکاره کړم ته بیا په ویډیو کې وګوره ویې ګوره مخامخ یې وګوره ویډیو چې وکړه چې کومې ګولۍ زه خورم کومې پرشي ستا پرشي به درنه واخلم دا د 19 نه دا د ډېر عمر څه ده شتمنو ته ستا کم پیغام دی او آخري کومه خبره ستا ورته ده سختي که پر ټول چمن پر غریبان پر ټول چمن پر غریبان باندې به دا سخته ستا اول پر ما ستا پیسې پر هر چا ستا زما پر وروڼو ستا زما پر انډیوالانو ستا زه یې پېژنم ستا خواست ورته کوو چې وروره زموږ غم وخوري د الله د رضا دپاره یې وخوري اخري خبره مې دا ده چې وروره بس الله د رضا دپاره زموږ غم وخوري چې څه مې په وس کېږي ملتپال صاحب ته ورکړي غاړې تر موږ پورې را رسولی شي ډېره مننه کوره دغه عجیب خبرې ته یې واورېدې دی په کور کې دی یوازې دی دغه کشني لورکۍ د مشر اولاد یې دغه دی نو په نیم بدن هم دی زموږ خو د خوارۍ والا نارې یو چې خوارۍ باډر باندې خوارۍ نشته دا خو که باډر خلاص هم څه دی د خوارۍ نه دی دا د وایو شابه پر سکرین زه درته ښکاره کړم دغه مشر اولاد دغه دی خوارۍ والا نو دغه کشني ماشومه ده دغه ماشوم اک دی په والله بالله که دا زما دی تر ته وګوره زه به خپل دغه در ښکاره کړم هر انسان اوس نن سبا ډېر زړونه سخت دي حفیظ صاحب سره تېره شپه زما ډېر مجلس وکړ هغه ویله ول دا دنیا ده ول ډېر خبر اول دا کار مه کوه کوم که یې ول زړه غټ کړه ول دا خلک به ډېر خبرې پسې وکړي ول خلک خبرو ته مه ګوره زه چې هر کور ته سامان وړم هغه لیکم چې هر کوره ته پاتې هغه هم لیکم ګرد ما پر ثبوت باندې رسول چې خپل مې رفیق خوړلي هغه مې هم لیکلي دي هغه مې په دې لیکلي چې زما 25,000 روپۍ عالمانو ما ته تنخوا راټاکلې ده د میاشتې 25,000 روپۍ زما د اوس رالمه دا د صلات اکا دی صلات پهلوان کلی دی د بازار څخه دلته رالم سکوټر به څو تیل دلته خوري موبایل به څو خرچوي د میک به څو خرچوي پاور بینک به څو خرچوي هغه تنخوا زه نه اخلم چې دا ماته حلاله کړې ده نور هر څه ما دلته لیکلي دي د خدای لپاره د پښتونولۍ په خاطر د مسلمانۍ په خاطر د چمن د غریب ولس اواز واوري د دې کومک مرسته وکړي د نامه دپاره خو هر کار موږ کوو بنګلې مې جوړې کړي دي غټ غټ بیټکان مې کړي دي پر ډمانو باندې پیسې ورکو پر شوکو ورکو راسې هغه پیسې ورسې ویې کړي اخیستې خپله دنیا ده هغه ده راسې ویې کړي د غریبان هم اواز هغه څه کوي ورسې هغه وکړي هېڅ بده خبر نه ده تی خپل خدای سره پوه دی مګر دا غریبان سره هم کومک مرسته وکړي دغه سبا دغه حاجي چې خدای ناخسته ده د خپل ناجوړۍ سي څه په وسي نو د دا بچیان بیا چا در پاتې کېږي تی لږ خاصه فکر وکړي لږ سوچ وکړي موږ دغه د خیر کار ما خپله یو پر یوازې سر مې په دې اخیستی دي چې خدای ناخسته ملګري دا به کې پیدا کړم ستا خپل خاص ښه ملګري مې سته داسې نه لږ خاصه سوچ فکر بل کې راسي د خیر کار مکرو نیسي په دغه وجه یوازې سره دا دغنه لرې علاقې له زه راسم پر یوازې پر سکوټر راسم ایا زه دا بیره نه احساسوم ماته بل دلته داسې حالات هم نه چې اوس بهر ملک دی دلته په روډو باندې ځغله رازغله هر علاقه کې ګرځه هېڅ نشته دلته غله دي دلته رقم خلک شته خو بیا هم زه همیشه دا د مظلوم ولس لپاره یو خدمت تر هر ځای پر زه ځان رسوم سیسه خواست کوو زموږ کوم ویډیو پر فیسبوک راځي دا مخ ته نشروئ د دا غریبانو اواز پورته کوئ پر سکرین باندې ایزي پیسه اکاونټ هم ستا خپل وروره خپل خیر کې جمع کړي امانتن د دا غریب ولس لپاره که بل واتساپ نمبر هم ستا پر واتساپ شمېره باندې موږ سره حال کوی چې دغه کور درښیو دغه بچیان درښیي دا غریبان یوازې دا نه په درزنو په زرونو غریبان دلته سته په سوونه سته هغه کورونه درښیي ورسې خپل کوم خیر څه دی هغه د هغو سره وکړي ډېره مننه کور ودان